سلامونه او نیکی هیلې د پښتو کمپیوټر یوټیوب چینل لیدونکو او د افغان هوایي ځواک فیسبوک مینوالو په دې ویډیو کې به تاسو پوه شئ چې څنګه د افغانستان اردو کولی شي په 900 کیلومترو کې خپل دښمن په هوا او ځمکه باندې پناه کړي او همدارنګه د ویډیو په آخر کې بعد د جیټ الوتکو رانیولو په اړه معلومات ترلاسه کړئ د یو پرمختللي نظامی ځواک پیژندنه د دې نه کیږي چې څومره واټن کې خپل دښمن پناه کولی او له منځه وړلی شي یعنی تر 2 کیلومترو پورې سیمه تر خپل برید لاندې راوستی شي یو وخت دور و چې د نړۍ زبر ځواکونو به غټ توپونه جوړول تر څو د امکان تر حده په لرې واټن کې خپل دښمن تر برید لاندې راولي مګر اوس وخت د ځیرک رهبري لیزر جی پی یو او په نننۍ عصري ټکنالوژۍ سمبال توغندیو دور دی آیا د افغانستان هوایي ځواک هم په دغه ټکنالوژۍ سمبال دی آیا افغانستان ملي اردو ځواکونه کولی شي تر سوونو او زرګونو کیلومترو لرې واټن کې خپل دښمن پناه کړي که تاسې غواړئ چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ جواب دی هو د افغانستان هوایي ځواک او پولیو ځواکونو په لږ وخت کې ډېر پرمختګ وکړ دومره ډېر چې د نړۍ ډېری هیوادونو په 50-60 کلونو کې هم دا وړتیاوې نه وې ترلاسه کړې د افغانستان ملي ځواکونه د 2019 کال نه کولی شي تر 900 کیلومتر واټن پورې خپل دښمن د هیواد په هره لرې پرته سیمه کې په یو نه بلکې 9 اسلحو باندې تر برید لاندې راولي اوس افغان ځواکونو ته توفیر نه کوي که دښمن په کابل کې وي یا د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې ځکه چې د افغان هوایي ځواکونو A-9 سوپر ټوکانو الوتکې د 590 کیلومترو پر سرعت سره په یوه ډکه ټانکۍ تیلو باندې تر 1410 کیلومترو پورې واټن وهلی شي که چېرته هدف د دښمن الوتکې وي او یا د دښمن نقلیه وسایط پولي ځواکونه نو د افغان ملي ځواکونه یې د لمنځه وړلو لپاره په ننني عصري ټکنالوژۍ سمبال هوا نه هوا ته او د هوا نه ځمکې ته رهبري شوي او غیر رهبري شوي توغندي لري د مثال په توګه ML9 سایډ وینډر MAA1A MAA1B پایټون 3 او پایټون 4 هغه توغندي دي چې د هوا نه په هوا کې هدف لمنځه وړلی شي چې دې توغندیو ته په انګلیسي اصطلاح کې ایر ټو ایر میزایلز وایي او که چېرته دښمن په ځمکه باندې وي نو د افغانستان ملي ځواکونه یې د لمنځه وړلو لپاره هیل فایر چې په پښتو کې ورته جهنمي توغندی وایي AGM 65 هایدرا راکټسنس او داسې نور ډېر توغندي لري چې دې اصطلاح ته په انګلیسي کې ایر ټو سرفیس یا ایر ټو ګراوند وایي معنا یې د په پښتو کې چې د هوا نه په ځمکه باندې د اهدافو له منځه وړل او اوس راځو هغه بمونو ته چې د افغان هوایي ځواک د الوتکو پرمټ د هوا نه په دښمن باندې استعمالوي د مثال په توګه MK-1 MK-2 M111 انسنډري بم انسنډري او اور جوړونکي بمونه هغه بمونه دي چې کله په کوم ځای باندې استعمال شي نو په لویه پیمانه باندې اور رامنځته کوي کلسټر بمونه هغه بمونه دي چې کله غټ بم په هوا کې چاودنه وکړي نو د دې څخه واړه بمونه په هوا کې تجزیه کیږي او دغه بمونه د 100 متر مربع په اندازه چې کله ځمکې ته ورسیږي نو هغه ځای کې چاودنه رامنځته کوي لکه څنګه چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري او داسې نور هغه بمونه دي چې د هوا نه د الوتکو پرمټ د دښمن په لویو پټنځایونو یا قرارګاو باندې د لمنځه وړلو لپاره افغان هوایي ځواک کې استعمالوي او که چېرته د جګړې په ډګر کې یوه خاصه نقطه پناه کول وي نو بیا افغان هوایي ځواک سره د SPG-2 SMKB-2 GPU 54 GPU 38 GPU 39 PFY او همدارنګه لیزر ګایډډ توغندي شتون لري چې د GPS سټلایټ او لیزر په واسطه هدف پورې تر رسیدو مکمل تر کنټرول لاندې وي او د جیټ الوتکو درانیولو لپاره نوې معلومات دا دي چې د الوتکو درانیولو لپاره لنډیز لیست جوړ شوی دی په دې لیست کې 3 الوتکې شتون لري په اول قدم کې د سویډن هیواد ګریپن الوتکې په دوهم قدم کې د روسیې هیواد SU-115 او په دریم قدم کې د روسیې هیواد SU-130 الوتکې په نظر کې نیول شوی او په دې لیست باندې به د افغانستان هوایي ځواک بهرني مشاورین هم یو نظر ورکوي او د دې وروسته به مسلکي او تخنیکی چارې پر مخ وړل کیږي
او په آخر کې د ټولو هغه دوستانو نه مننه چې زمونږ ویډیو لایک کوي، شیر کوي او خپل نظرونه موږ ته په کمنټس کې لیکي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. والسلام.